السلام علیکم ورحمت الله. دا د بامیانو هغه بودا مجسمې دي. هغه طرف ته د ښځې مجسمه ده، بیا ورځو هغه هم در باندې ګورم. او دلته به تاسو فکر نه کړی، دلته خو خلازي خو زی تېرېږي. ولې داسې شیان تاسو نه دي فکر به ورته شوی که نه. دلته ګورئ، دلته دا غرونه دي، دا هغه دي څه ورته وایي، غارونه دي که نه. دا وګوره هغه دی، هغه دی، هغه دی. او همداسې مخکې دا هم درته ښیم، زوم یې کومه، دا وګوره دا هغسې ته دا غرونه پورې. او هغه چې دی هغه غټ غر چې دی هلته چې ځای ښکارېدی هغه نر دی، بیخي سره لوی دی که نه. او دې خوا خو بیا دا هم ګورئ چې د بامیانو ښار دلته دی، لاندې دا زراعتي ځمکې دي. دلته طبعا 2000 کاله یا څونه وخت مخکې دلته خلک اوسېدل. نو خلک اوسېدل، هغې بیا دلته ژوند به کولو، او لاندې چې دی زراعت. دا تاسو ته اوس هم ښکاري، صحیح ده. نو اوبه هم ښه ښایسته روانې اوبه لري. دغه د تاسو ته د اوبه در وښیم، د روانې پاکې سوتره اوبه دي. نو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی. خو راځو اصلي هدف ته. دلته چې تاسو لاړ شئ، ګوره دا ویره نشته چې تاسو باندې به شی راوغورځېږي. نه 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 نه، دلته چې تاسو لاړ شئ، دلته داسې دی تاخچې دي که نه. دلته داسې تنګ تنګ هغه دي غارونه دي. ګوره بره سر داسې تور شوی دی. او دا وګوره څه عجیبه خلقت دی دا، چې دې خلکو څومره فکر کوه. زه تاسو ته لایټ ولګوم. دا وګوره هغه طرف ته، دا بیا داسې پاس تر هغه ځای ګوري که نه. دا هغه ځای کې رڼا ښکاري، دې ځای کې دغسې ساحې دي. ګوره ورته او پاک سوتره ښه، هېڅ شی هم نشته. دا ګوره دغسې هغلته تاخچې وګورئ، هغلته داسې ښه په ډیزاین کې. دا ډیزاین به تاسو نه یې کتلی، ودرئ چې زه لاندې راشم. دا ډیزاین ته وګوره، دا هغه ځای کې لکه په قیر باندې چې کړی که نه. هلته وګوره ټول داسې رنګ ورکړی، خاص لکه قیر باندې چې ښکاري ورته. څه عجیبه ځای دی، عجیبه ځای دی. سړی کله کله حیران پاتې شي په هغه وخت کې. او دا ټول دې ځای کې ودرېږه، زما هم سترګې صحیح ښکار نه کوي. دا وګوره، دا ښکاري ته. لږ بیا زوم آوټ کړم. دې ځای کې داسې ځایونه جوړ کړي، هغه سوري وګورئ. دې ته قیر غوندې ورکړی دی چې څه شی راونه غورځېږي که نه. دا تاخچه، المارۍ، دې خوا ته هم ودرېږه. دا ځای کې دا وګوره. نو په دې غره منځ کې داسې ځایونه جوړول، او بیا په داسې کلک غره کې. دا یو نه ده، دې نه دا ګوره، دا هم دلته ده. دا یو نه بل ته ډېرې لارې دي. او داخل ته چې لاړ شئ، داخل ته دا وګورئ، راځو، دا یې دروازه ده. لاندې ځای مکمل ښایسته ښکاري. داسې ډېرې دي. راځو هاخوا ته. دا لایټ بند کړو. دا یې بله ده، ښکاري. دا څومره ښایسته یې جوړه کړې ده. دا ټول داسې طرح شوي دي. د مصر هرمونه خو خلکو لیدلي، خو ده ته هم چې فکر وکړي دا ګوره د هغې نه کم نه دي. دا ډېره سخته یې جوړول. بیا لاندې بامیان ډېر ښایسته ښکاري. ودرې چې داسې خو کته کېدل نه کېږي، دغسې به راسي. سیلانیان ماشاءالله ښه زیات راځي. خو دغه ساحې ته لږ کار وشي، د سیلانیانو مکمل دلته ډېرې بیروباري وي. دلته بیا پورته لارې دي. دا ګوره هغه هلکان ولاړ دی، هغلته وګوره. دا څه په نقاشۍ باندې جوړې شوي دي. دې غر سر ته وګوره، الله سړی وېرېږي توی را باندې راونه غورځېږي. خو دی ډېر داسې په صحیح اطمیناني ځي. راځه دغسې په لاړ شو، زما چپلکې به په دې سره خویه نه شو. دغسې دی هغه ښځینه بوت دی. د تاسو وینې اثر یې معلومېږي. دغه یې اوږه ده، هغه یې سر دی. دا بیا ښځینه دلته جوړ دی. دې منځ منځ کې بچي هم دي. داسې ورځو، دې کې بیا نقاشي معلومېږي. دغسې ورځو. د بامیانو اسمان ماشاءالله ښه صفا دی، پاک.
هوا هم پاکه ده ښکاري ته ښه دا وګوره هغه ځای کې هم دروازې لګېدلې دا خو به اوس لګېدلې ګوره دا ټولې کوټې دي کاری چطور هستی؟ ها بچه خوب هستی؟ ها ماشاءالله مقبول معلوم میشی بیا از ها ځای کې خل ختلی شي دغه ځای ده ډېر لوړ دی ښه داسې دا تر هغه ځای خل ختلی ده ها دی لکه چې بیا جوړول دا پښې دي ښه دا پښې لا روغې پاتې دي هماغه رئیس دا پښې روغې پاتې دي دا داسې طرح شوي دي ښکاري ورته په دې منځ منځ کې نه پوهېږم دا سیخان میخان هم هغه وخت کې ورکول سوي چې دا در وښیم چې دغه وخت کې دا څه شي وو دا ګوره دغه یو سیخ په دې منځ منځ کې ورکول شوی ښه خو دا بود خو په هر صورت داخل کې دا کوټې دا خو به اوس جوړې شوي ها دا داسې لکه پخواني زندانونه دا دې پښې دي دا یې تر شا دا سیخان خو اوس ورکول شوي دي ښه دا اوس ورکول شوي جوړولو په خاطر باندې دا هم دروازې دا دروازې قلف دي چې لیکلي 6th century 16 دلته هم شنه ښکاري نو مطلب کې ورځو پورته دا وګوره ښه دغه لار ده دا چې ړنګ شوي دی هغه دی هغه کاڼي تیږې دي ښه دغه دي ورځو پورته دا بنده ده بنده است خب کدام طرف رایش هسته خو دا لاره خو بنده ده دا ورور ته د خدای خیر ورکړي ما له لاره را خلاصه که دی قلفه کړې وه ډېره مننه وروره الله یې جنتي که نو زه پورته ښه دا لاره ده ښه دا اوس وګورئ دا همغه ساحې ته ختلې ده ښه لاره یې نه خلاصوله موږ د وجې نوره ته هم خلاصه کړه دا دې خوا بله زینه ده ښه دا دې خوا ته اول به دا وګورو راځه دې خوا ته یې الله اکبر خدای کله کله سړی حیران پاتې شي دا تیږې وګورئ دا وګورئ څه رقم نقاشي دا نقاشي وګوره دا نقاشي دا څو زره کاله مخکې دا شیان جوړول دا سادي خبره نه ده ښه ښکاري ما مخکې دا نه و لیدلی راځو مخکې ښه اوس په دې لاره ځو پورته دا بله لار ده او دې ځای نه بیا هم څه چې ویلي بامیان ډېر ښایسته ښکاري معلومیږي ډېر مزدار ښکاري ځو دا غر دی ګوره ښه او دا هر څه پخوانی دي دا بله لار پورته ځو پورته 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 ګوره ورته لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاءالله د دې ځای نه بیا لاندې ښکاري دا ضرور د پوره حکومت و ها ماشاءالله دا شیب کې لګېدلی سیخ نو دا ډېر خوندور راځي دا وګوره دا ته وایي چې پخوانی ده دا پخوانی ده ښه د دې پکې اختلاف دی تاسو اختلاف دی پکې زمونږ اختلاف په دې کې نشته چې دا پخوانی دی دا پخوانی ده لیکن ځینې ځایونه د لرې نه ښکاري چې نوي دي جوړ شوي دي لکه دا سیخ پکې جوړ شوی دی چې بیرون نه وځي بیرون نه وځي دا دیوال هم درته ښکاري چې پکې لري څه ناڅه کار شوی هغه په دې لکه مثال دا خو دا شي کې کار نه دی شوی ښه نه دا دې دیوالونو کې کار نه دی شوی خو چې بیرون نه وځي دا مخې نه ښکاري یو خبر لرګي پکې دي یو خبر به دا سره وکړو ښه چې که دا اوسني انجینران ځان پروفیسران داسې نقشه نه کېږي
دا خو دومره مضبوطوالی باندې لږ لرې راکړه الله دې خلافات کې د ډېر زحمت باسته خواهش کوم مونږ حق لري ورو ښه دا بل دی دی بل منظر یا رب دی بل منظر یو لنډ دی همداسې بل منظر دا خو لنډ وکته د چت بیا بیخي ښایسته دی ښکاري ته چې دې کې دغه نقاشي څنګه هغه وخت نه داسې شوې دی د هغه نه پسې ډېر ښایسته دی دا سړی حیران پاتې شي ته وګوره دا تیږې او ډېر عجیبه ده هېڅ امکان نه لري چې اوس یې څوک الا ماشاءالله که په ډېر عصري وسایلو باندې وشي نو پاس ښکاري دا نقاشي تاسو وګورئ ښه ځو پورته راځه دې خوا ته به واړو دا وګوره دلته دا تیږې درته زه زوم کوم چې دا څرنګه نقاشي سوې دی دا وګوره بیا هم لاندې بامیان راځه دا وګورئ ښایسته ماشاءالله څومره ښایسته آبادي د بامیانو ده ښه تاریخي ولایت دی زموږ او ستاسو دغه بیا نارینه بوت هلته دی ښه ځو پورته د دې نه هم پورته سره ورځو راځئ دا پورته برازیله ده ښکاري ته ښه هغه بوت چې کوم موږ تاسو یادو دغه دی ده ښکاري که نه لاندې ځای نه چې کته څومره لوی دی اخوا ته هم لکه څرنګه چې دې طرف ته ده دا لاره هغه ځای کې ښکاري هغه مسؤلین ناست دي همداسې لاره پورته هغه بل طرف ته هم ده لکه ګوره هغه زینې لګېدلي همداسې پورته هغلته هم ختلې ښه راځو بیا سره پورته ځو نورم او ګوره هلته هم داسې لاره ختلې ښکاري ته که نه زه پورته ځو یله دا ځای لږ سخته دی سر راونه غورځېږو ودرېږه دې خوا ته هم بیا بل سوری یله ښه اول دې خوا لاړ شو دلته به بیخي لاندې ځای کنده دی دلته بیا بله کوټه ها هغه دی چې لیکلي دا به راجوخ کړو څه لیکلي خو جوخ نه وای نه اخیسته ښه راځو بیا هم دې خوا ګوره ما تاسو ته ویلې دلته اوس هماغسې ښکاري درته خر بیچاره یې رانیولی دغه لمبارونه پرې بار کړي یاره ښه ماشاءالله دې وي وطن دې زنده‌باد وي یاره امن دې همداسې تل دایم وي دشمنان دې وړاندې ښه دا بیا دې خوا بل ځای دی دا فکر وکړه چې برنډې دي ښه نو بوت خوا پاتې سو او دا ساحې دې خوا ته نور هم دي وړاندې به لاړ به سو بیا به بېرته راته وسو څنګه ښه تر دې ځای فکر کوم اخري ده که نه ده اخري اوه دې خوا بیا بله ودرېږه دا هم درته ښیم زه لایټ ولګوم دا کوټه ده ښه مکمله کوټه ښکاري درته دا کوټه دلته بیا پورته داسې شی وهلی دی سوپ دغه غوندې چې ورته وایي دی بله کوټه راځو دې خوا ته ورځو دا طرف ته تر هغه ځای تللی باید به خوا شی نسته راځو بېرته وځو دې خوا نه وځو دا خو مو کتل خیر زه به دا لایټ بند کړم ښه همدې لاره چې راغلي په همدې به ځو دا لاره نو ما غوندې سلیم باډي چې ولري نه وتی شي که نه سړی نه شي تللی ښه دا ځل به په دې لاړ شو که نه دا تر دې ځای ده خوا ته بنده ده صحیح ده ورځو دې خوا
په دې راغلی بیرته ځو خاخوا خو نه یو تللی که نه نو هغه طرف ته ځو انشاءالله زموږ اخري هدف هغه ځای دی ځو حقه د ایله راورسېدو د بت سر ته تاسو ته ښکاري څومره لوړ هغه پرچې پرتې دی د بت سر دی ورځو پورته دقلته نو مرغۍ پکې جاله جوړه کړې ده ښه دغه تاسو وینئ دا د بوت سر دی چې هغه د بوت سر ته ولاړ یم ښځینه بوت سر دی او اخوا ته هم دغه رنګې لار ده فکر کوم دا لاره تللې ده دا لاره نور بیا ښکته سوې لاندې نو راځم زه په هغې راغلم ښه زه په دغې لار راغلم وینئ زه په کومې لار راغلم هغه لار ده ګوره خلک ولاړ دي هغه ځای کې ښکاري ده نو خبر داسې ده چې په همدغه حالاتو کې لاندې دا ځایونه پاخه شي او که بوت جوړ هم نه شي او همدغه ځایونه دغه حالاتو کې هم پاخه شي که نه چې دا نه ښیم دا لاندې سړکونه البته نو زما په فکر باندې سیلانیانو به رش کش ښه زیات دي او تاسو پوهېږئ چې اکثره هېوادونه په سیلانیانو آباد دي لکه ژوندی مثال ترکیه ډېر وروڼه به هلته تللي دي ترکیه ګورو ترکیه ټول مکمل ټوریزم دی او ښه آباد ملک هم دی که نه نو سیلانیزم په یو مملکت کې چې عام شي نو په دې پوه شه چې اقتصاد خپله سره جوړېږي دکاندارانو هوټلونو او پسې راتېر شه نور مستقیم غیر مستقیم د خدای بلا پیسې ګټي دا هغه ځای ګوره هلته هم خلک ولاړ دي غټ بوت ته راغلي دي که نه غټ بوت ځای ته راغلي البته ګوره ګاډي ولاړ دي حقه چې دی دا د غټ بوت ځای دی نو سره نور به خدای پاماني وکړو ویډیو هم غټه شوه که خوند یې درکړی که نه او لاندې هغه دی درته ښکاري دغه نو هغه لاندې ځای دی اولین ځای دا دی او ډېر لوړ ځای دی ښه دغه خبره انسانان کوچني کوچني ښکاري نو نور مو په لوی رب سپارم بلې داسې یو ښایسته ویډیو پورې چې راځو په لوی الله مو سپارم موږ ته هم دعاګانې کوئ او په آخر کې به یو خبره دا هم درته وکړم دغه ځای کې تاسو پته ده خصوصا دا خبره زما هغه وروڼو او خویندو ته راجي ده چې هغې بهر کې غواړي اسلامي روحیه باندې وروزي اسلامي روحیه باندې سنبال کړي اولادونه داسې روزنه واخلي چې فکر هم ونه کړي چې دا په داسې هېواد کې روزل شوی چې د هغه قانون شریعت په لاره وخیزي او شریعت څخه نفرت راځي نو په هغه ځای کې موږ غواړو ستاسو اولادونه داسې تربیه کړو چې خپل د مور و پلار حقوق او خپل کلتور او عنعنات هر څه سره فکر وکړي چې ستاسو په غېږ کې لوی شوی زه پوهېږم تاسو مصروفه یې اکثره څوک په وظیفو کې او سهار چې ووځي ماسخوتن کور ته راځي ماسخوتن چې راسي اولادونه ویده یې بیا سهار اولادونه مکتب طرف ته ځي تاسو خپله په وظیفو کې چې کوم وخت باید اولاد ته موږ ورکولی شو د څو پورې تربیه کړو په اسلامي او خپله په خپل چې کوم زموږ ستاسو ثقافتي هغه مثلا تربیت ورته داسې ورکړو چې اولاد مو خدای مو کړه زموږ ستاسو د لاس څخه ووځي اکثره وروڼه خویندې دا شکایتونه لري چې اولادونه په خوله باندې نه وي اولادونه زموږ تربیت زموږ خبرې ته غوږ نه ږدي که نه نو طبعا محیط زیات اثر لري موږ به انشاءالله کوشش داسې کوو چې قرآن کور آنلاین اکاډمي کې ستاسو اولادونه داسې تربیه کړو تر څو پورې تاسو یې او که نه مسؤلیت زموږ په غاړه نمبر به درته زه د قرآن کور اچوم نو همدا اوس موږ سره رابطه کې شي خپل اولادونه موږ سره کوي او نتیجه او ریزلټ به هم انشاءالله ووینئ ډېره مننه ښه وخت سره